له پاکستان څخه یونایټډ عرب امارات خپل قرض غواړي. د دې په مقابل کې پاکستان ډیر کوشش وکړو چې دغه قرض ورنکړي، خو متاسفانه پاکستان اخر اوس ومنله چې موږ به ورکوو. خو د دې په مقابل کې پاکستان یو ډیر بې غیرته کار شروع کړی دی چې د یونایټډ عرب امارات بدنامول دي په سوشل میډیا کې. زما ویډیو مقصد دغه دی، له ټولو پښتنو مې دا درخواست دی چې ګوره پښتنو، تاسو د دې کمپاین برخه جوړه نشئ. هیڅ کومه داسې ویډیو تاسو په پښتو کې جوړه نه کړئ، ځکه دا زموږ تاسو د پښتنو بدنامولو لامل ګرځېږي. نو له تاسو ټولو مې دا درخواست دی که تاسو هم د دې کوم څوک جوړوي جوړه کړئ، خو په اردو انګلیش کې جوړه کړئ، ګوره چې په پښتو کې جوړه نه کړئ، ځکه زموږ او تاسو ویزې له پخوا دلته په یونایټډ عرب اماراتو کې بندې وې، لکه د وزیرستان، هنګو، داسې نورو ځایونو، تیرا، اورکزۍ، د ټولو منطقو ویزې بندې ولې چې دا منطقې بدنامه وي. نو خدای مه کړه چې په دغه کمپاین کې پښتانه بدنامه نشي. نو موږ تاسو له یونایټډ عرب اماراتو څخه کورونه آباد دي، زما په شمول، تاسو په شمول، دا ډېر ښه دولت دی. موږ تاسو عزت دلته خوندي شوی دی، زموږ تاسو ابرو دلته ده. نو په دې هیله چې د دې کمپاین برخه ونه ګرځئ او ویډیو هم ټولو پښتنو ته درسره شیر کړئ چې څوک داسې ویډیو جوړه نه کړي چې هغه د یونایټډ عرب امارات په برخلاف اوسیږي، ځکه د پاکستان اوس دغه ټارګټ دی چې څومره وغواړي یونایټډ عرب بدنامه کړي. صرف په سوشل میډیا کې دوی نور طاقت هیڅ نه لري، صرف پایټ به کوي د سوشل میډیا. مننه.